یوه وظیفه در کومه که څوک وایي چې ما ته مالي مشکلات دي نو هم یا اراده مې ده چې په خوب کې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدې یا مې اراده د مولي صاحب ډېر شوق مې دی چې عمرې له لاړی نو زما سره یو وظیفه ده او تجربه شوې ده یو درود شریف دی دا درود شریف چې څوک د ماسپښینې نه وروسته سل پیرې وایي صرف سل پیرې نو درې پیدې پکې دي الله به یې قرضدارۍ کوي نه یوه دویم کو قرضدارۍ وي الله به قرض ادا کوي دوه دریمه پیدا پکې دا ده د قیامت په ورځ به سره الله حساب کتاب نه کوي څو پیدې دي پکې درې الله به قرضدارۍ کوي نه کو قرضدار و الله به قرض ختمي او قیامت کې به سره الله حساب کتاب نه کوي چې څو پیری وای د سټیم پسې ماسپخین نورستو کو تاسو کې یو سړی وای چې عمرې لاړې یا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدې نو دا به بیا 1100 پیری وای او چې ساری شروع کوي دا به د ماسپخین نورستو ختميږي نو ماسپخین غسل پیری به پکې راشي 1100 پیری به وای تاسو به چې دا خو ډیر ګران وي ډیر آسان دی ډیر آسان دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم آسان دی ګران اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم دا چې سل پیری څوک د ماسپخین پسې وای دا درې پیدې دي او کو 1100 پیری وای نو بیا پکې نوري پیدې ام دي الله به عمرې لبوزي او کو تاسو وای چې دا مې زر وکړي نو یو بل سیز د توایما هغه سره ملګری کوي د شربت کې چې روح حوزه مو واچوي او غبین پکې مو واچوي بیا ډېر مزه کوي کنه ډېر چک باچي نو کو تاسو وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزر ولیدي د ماسختن د مانځن وروسته صلات تسبیح منځ سره وکړي نو چې تاسو صلات تسبیح منځ کو بیا خدا درود شریف د ورځې 1100 پیری ویلې وي ان شاء الله دو درې ورځې کې به ان شاء الله خدای دې د دې علماو په علومو کې عمرونو کې برکت ورواچي او خدای دې ستاسو د ټولو خاندانونو په دین باندې منور کړي الله خو په دنیا کې بدرنګوا او په آخرت کې بدرنګوا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين